ګرانو مینوالو، نن د ستمبر په شلمه نیټه کال 2025 د خالي په ورځ سهار 10 بجې د صوابۍ رزړ سیمه د ډاګې کلي کې د ښاغلي طلا محمد شباب او د ښاغلي اجمل خان په ځای کې د نومیاله ادیب او فکشن رایټر، فولکلوریست، مورخ، محقق او نقاد ښاغلي نورالامین یوسفزي صاحب د شپږو افسانې مجموعو ګډ کتاب افسانې او کیسې د مخکتنې دستوره وشوه. د دې دستورې صدارت پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وکړو او د پښتو او پښتنو ویاړ پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی په دې موقع مشر میلمه و. په اعزازي میلمنو کې ستر قامي مشر سلیم خان ایډوکیټ، اقبال حسین افکار او ملک شاهجان کاکا او سید جاوید گیلانی شامل وو. د دستورې شروع د قرآن پاک د تلاوت نه وشو او د دې دستورې نظامت د تیر هیر شاعرانو او تیر هیر اوازونه او لالونو پروګرام د یوټیوب چلونکي ښاغلي حاجي اسلم صاحب کو او ښاغلي عبدالکمال خان او محترم سلیم خان ایډوکیټ، عابد خان، اقبال حسین افکار، سید جاوید گیلانی، ډاکټر حنیف خلیل او ډاکټر عباسین یوسفزي او طلا محمد شباب او د نورالامین صاحب په فن شخصیت ګڼ اړخیزه خبرې وکړې او د هغه د افسانې او د هغه خدمات یې وستایل. د دستورې کوربه ښاغلي اجمل خان د ټولو مېلمنو ته مننه او شکریه وویله چې د لرو لرو ځایونو نه د هغه په بلنه باندې، خصوصي بلنه باندې دې دستورې ته راغلي وو او دې ته معنوي او شعوري ښکلا ور وبخله. ښاغلي نورالامین یوسفزي صاحب په دې موقع وویل چې زه د الله تعالی تبارک وتعالی ډېر شکرګزار یم او چې زما ملګري، زما خواخوږي، زما مینوال، زما کشران زما په ژوندانه زه ونازولم، ماته پیرزونې راوړاندې کړې. دا نن دستوره زه د خپل ځان دپاره، د خپل فن دپاره، د خپلو خدماتو دپاره یو ډېره ګټوره دستوره ګڼم، ولې چې په دې کې د پښتنو د ادب او د سیاست او د قومي مشران په ګڼ شمار کې ناست دي او یقینا چې ولس پکې نشته، مقدار کم دی، خو د معیار په حواله د خپل نوعیت یو ځانګړې دستوره ده او زما خو ډېر خوند راکړو. بلکې زه دا وایم چې باید چې د پښتنو د کتابونو دستورې همدغه شانتې د مخصوصو خلکو وي، نو هغې کې به خبره هم په فن هم کېږي، تنقید به هم کېږي او چې ډېرې سترې دستورې نو په هغې کې بیا نه سمې خبرې کېدی شي په فن باندې، په شخصیت باندې. نو باید چې موږ خپلې دستورې همدغه شانتې د مخصوصو خلکو ښاغلي نورالامین یوسفزي، د ښاغلي اجمل خان او ښاغلي طلا محمد شباب ته هم مننه او کوروداني وویله چې د هغه د کتاب په حواله د په زړه پورې دستورې را جوړه کړه. د دستورې په شروع کې د ښاغلي اجمل خان ګلالو بچو سنگر خان او اسکر خان د ګلونو امیلونه ښاغلي نورالامین یوسفزي ته په غاړه کړل او دا پروګرام په
پای کې د غرمې د خوړې او اهتمام شوی